د لوی او مهربان خدای په نامه. د کتاب نوم پښتانه په تاریخي آثارو کې. لیکوال څېړنپوه ډاکټر محمد شریف زدران. د لومړي فصل دوهمه برخه. د اوستا په متنونو کې. اوستا د ویدا له سرودونو وروسته د افغانستان دویم لرغونی او تاریخي اثر دی چې د بخدي لرغوني حکیم او متفکر لارښود یعنی زردشت ته د 1200 قبل میلاد په شاوخوا کې منسوب کتاب دی. زردشت زموږ د هیواد د لرغوني خاورې یعنی بلخ یو تاریخي شخصیت دی او اوستا د مذهبي احکامو، اصولو او مناسکو د مجموعې کتاب وو. ایرانی لیکوال پورداو چې د اوستا یو پخوانی برخه یعنی گاتها ژباړلې او تالیف کړې ده لیکي چې د زردشت د زیږېدو او اوسېدو ځای معلوم نه دی ځکه هغه په ډیره پخوانۍ زمانه کې اوسېده چې لرغوني تاریخ لاسرسی ورته نه لري. د زردشت د زیږېدو د ځای په اړه اختلاف دی او ختیځ پوهانو مخکې د هغه د زیږېدو ځای بلخ ښوده، خو اوس د زردشتیانو د سنت پر اساس د هغه د زیږېدو ځای د ایران لویدیځ ښودل سوی. خو تاریخي واقعیت دا دی چې زردشت په بلخ کې زیږېدلی او په بلخ کې له دنیا سترګې پټې کړي. یو شمیر ایرانی لیکوالانو تل دا هڅه کړې چې زموږ تاریخي ویاړونه، فرهنګي شخصیتونه او تاریخي آثار ایرانی وګڼي او په دې ډول زموږ لرغونی او ملي تاریخ مسح کړي. پورداود هم د نورو ایرانی لیکوالانو په څیر هڅه کړې چې زردشت ایرانی وښیي، لکه چې د خپل اثر په سترلیک کې لیکي: گاتها سرودهای مقدس ایران حضرت سپنتمان زردشت. په داسې حال کې چې د زردشت پر مهال د ایران نوم فارسو نه ایران، که چیرې د ده هدف له ایران څخه آریانا وي نو په هغه صورت کې خبره سمه ده، خو فارس د آریانا په قلمرو کې شامل نه و. د زردشت زیږیدنې او خاپوړو لومړی سیمه د لرغوني باختر یعنی بلخ خاوره ده او د اوستا د مقدس کتاب ژبه هم په لرغوني باختر پورې اړه لري. د ایران ستر زردشتي محقق هاشم رضی په فرهنګ اعلام اوستا او گنجینه اوستا کې څو ځایه دغه حقیقت تایید کړی دی. اوستا زموږ په لرغوني او قدیم تاریخ کې د څېړنې لپاره په زړه پورې مواد برابروي. په پخوانیو زمانو کې چې یوه موضوع د ویدا سرودونو راوړې نه ده، ناسپړلې او پټه پاتې ده، پر هغه باندې اوستا روشنی اچولې ده او هغه یې بشپړه کړې ده. چون د ویدا سرودونو پخوانۍ برخه مجهوله ده او د هغه معلومه برخه له افغانستان نه پیل او تر ګنګا پورې بشپړه سوې ده. که چیرې یوازې پر ویدا اکتفا وسي، په طبیعي ډول ځینې مسایل د هیلې سره سم نه حل کیږي. له همدې امله موږ اړ کیږو چې اوستا ته مراجعه وکړو، تاریخي تشې ورباندې ډکې کړو او ناڅېړل سوي موضوعات د اوستا په مرسته وڅېړو. ویدا او اوستا د یوه باغ ګلان دي، په یوه خاوره کې راټوکېدلي او یو لاس هغوی ته اوبه ورکړي دي. که څه هم رنګونه یې بېلابېل دي خو یو شان بوی ورکوي او له دواړو باید ګټه اوچته سي. زموږ له هیواده پرته په نړۍ کې بل هیواد نسته چې د ویدا او اوستا د دواړو معلوماتو د هغه په مورد کې تطبیق سي. د ویدا یوه برخه معلومات په پنجاب پورې تړاو لري او په اوستا کې ځینې اشارې د خزر جنوبي سیمو سره سر خوري، خو هغه هیواد چې دواړو یو ځای د یو بل د بشپړولو لپاره په هغه کې د تطبیق وړ دي یوازې زموږ د هیواد قلمرو دی او دا په خپل ځای کې یوازینی او ستر امتیاز دی چې نور هیوادونه ورڅخه محروم دي. د آریایي کتلې ټول ویاړونه په همدې مسلې پورې تړاو لري او تر ټولو ستر دلالت هم زموږ د هیواد پر مخینه یعنی قدامت، اصلیت او مرکزیت باندې کوي. د ویدا پکت او د هیرودیت پکتویس د اوستایي له بخدي او بختي ریښې څخه دی چې د وخت په تیریدو سره بخت، پخت او پښتون سوی دی او اوس یې یو لوی ملت آسیا په زړه کې جوړ کړی دی. په داسې حال کې چې د بلخ پخوانی اوستا په لاس کې نسته، خو د ساساني اوستا د متنونو او د نورو پهلوي کتابونو څخه مهم مطالب په لاس راوړی سو
او د هغوی پر بنسټ چې اوستایي جغرافیایي په 14 ټوټو ولایتونو او سیمو ویشلې ده، زیاتره یې د افغانستان په قلمرو کې شاملې دي او د اوستا د ویندیداد او یشتونو په برخه کې بیان شوي دي. د اوستا مطالعه د تاریخ، جغرافیې، د آریایي قومونو او قبایلو د ټولنیزو، فرهنګي، ادبي او مذهبي جوړښتونو له نظره په مراتبو له ویدي متنونو څخه زموږ په تاریخ کې داخلیت لري او د ویدي متنونو پرتلنه له اوستایي سره د تاریخي، جغرافیوي او حماسي محتویاتو له پلوه د یو بل سره تطبیق کول زموږ د تاریخ او هیواد اساسي او کلي بنسټ جوړوي او په شمال، ختیځ او لویدیځ کې د ګاونډیو هیوادونو سره زموږ د هیواد اړیکې روښانوي او د ویدا او اوستا ژبې په خپل منځ کې دومره زیات ورتهوالی لري لکه دوی ژبې چې د یوې پخوانۍ ژبې لهجې وي. د ژبو دغه ورتهوالی حکم کوي چې د ویدا او اوستا پلویان یو وخت په یوه کور او یو ټاټوبي کې اوسېدل. سر اولف کارو د ګریرسن او ډارمستټر په حواله لیکي چې د پښتو ګډون له اوستا سره ثابت دی او د زند په نامه تبصرې هم لري. پښتو د بلوچي او د پامیر له مختلفو ژبو سره یو ځای له ختیځې اوستا سره اړیکې نیسي. اوستا او زند دواړه زردشتي آثار دي. زردشت چې د نامعلوم وخت پیغمبر بلل سوی دی په یقیني توګه له هغه منشیانو څخه د مخه وو او خپل تدریس او تبلیغ یې په سوغدیانه او د آریایي نړۍ په ختیځو برخو کې کاوه چې د ګریرسن په حواله بې له شکه د پښتو پلرینه شمیرل کیږي. که د آریایي قبایلو په ویدي او اوستایي دورو کې د فکري، اجتماعي، ادبي او ژبني تاریخ بدلون ته په غور وکتل سي، څرګندیږي چې زرتشت هم د ویدي عصر د هغو حکیم مشربو شاعرانو په سلسله کې راځي چې ریښې به یې بلل او زرتشت وروستی ریښې ګڼلی سو، ځکه چې اوستایي عصر د هغه په کتاب او د هغه په ټولنیزو او مذهبي اصلاحاتو پیل کیږي. زردشت په ټولو متنونو او ګاتا کې چې هغه په اوستا کې د وینا تر ټولو پخوانۍ مجموعه ده، سپنتمان په صفت یاد سوی دی چې په هغې کې د پښتو د سپین کلمات تر سترګو کیږي او دا ترکیبي صفت یې سپینه تومنه یعنی سپین نادیه یا سپین لمنې ترجمه کړی دی. د زردشت د پلار نوم یوروش، د نیکه نوم یې سپنتمان او د غور نیکه نوم یې هیچت اسپا و. له همدغه نامه څخه د کورنۍ نوم اخیستل سوی دی او د اسپا له کلمې څرګندیږي چې د بلخ له مشهورې کورنۍ سره اړیکې لري. زردشت په بلخ کې د اسپا کورنۍ د دویم پاچا ګشتاس پر مهال یو مصلح، ټولنیز او مذهبي شخصیت وګرځید. د بلخ د پاچا د وزیر جم اسپا د ورور فراشترا لور یې ځان ته واده کړه او خپله لور پورچست یې د پاچا وزیر جم اسپا ته ورکړه. په دې ډول دا ټولې اړیکې ثابتوي چې زردشترا نسل په نسل په بلخ کې اوسېدلی، په همدغه ښار کې پیدا سوی او همدلته یې تبلیغ پیل کړی او بالاخره په همدغه ښار کې د تورانیانو د یوې حملې په ترڅ کې وژل سوی دی. د اسپا سلطنتي کورنۍ لومړنی واکمن لهر اسپا او په اوستا کې د اورت اسپا په نامه یاد سوی دی او د هغه نوم له دوو کلمو مرکب سوی چې اسپا د هغه د کورنۍ نوم دی او اصلي نوم یې اوروت چې د چټک او غښتلې په معنا دی او کولی سو هغه د چټکو او غښتلو آسانو د څښتن په نامه وبولو. په خپله اسپا د آس مؤنثه کلمه ده او تر اوسه هم په پښتو کې دا عام رواج دی چې د مالدارۍ حساب په مؤنث جنس کوي. د بیلګې په توګه وایي فلانی زر اوښې لري یا زر میږې لري، نو ځکه په قدیمه زمانه کې هم د آس پر ځای اسپا مستعمله سوې ده. د دغو پاچاهانو نومونه چې اوستایي دی کټ مټ پښتو دي. د بیلګې په توګه خو اسپا یعنی ښه اسپا چې لومړی کلمه یې هغه خو یعنی هو ده چې د پښتو ښه او ښه تر اوسه هم په هغه معنا سته، یا لهر اسپا یا لهر اسپا چې لومړی جز یې لهر دی. دا کلمه په پښتو کې د موج او توند او چابک معنا لري
چې کټ مټ یې دغه معنا په اوستا کې هم درلوده، ځکه چې دا نوم په اوستا کې په قدیم ډول د اورت اسپه په بڼه هم راغلی چې معنا یې چابک آس دی. خو لهر په پښتو کې په لوړه معنا داسې مستعمل دی لکه خوشحال خان چې وایي: خوار خوشحال یې لکه خس هسې لاهو کړ چې د عشق سیلاب را اوخوت لهر لهر. دغه راز عبدالقادر خان وایي: ګوره څو عالم به ورک څو به خراب کا، لور په لور د غمو سیند ووهه لهر. دغه راز په اوستا کې د ځایونو، غرونو، حیواناتو، الوتونکو نومونه او نور داسې کلمات او نومونه چې تر اوسه په پښتو کې ژوندي او معمول دي راغلي دي. د بیلګې په توګه اوبه په اوستا کې د آب، په سانسکریت کې د آپا، په زړه فارسی کې د آپای، په پهلوي کې د آب، په اوسني فارسی کې آب او د فارسی په ځینو لهجو کې او په پښتو کې اوبه دي او یو مشترک نوم دی. د اوستا اسپه نوم د یوسفزیو اسپاسی په قومي نامه کې تر اوسه خوندي دی او سترابو اسپاسی د هیپاسی په نامه راپیژني. یوسفزي کلیوال خلک حتی اوس هم ځان ته یوسفزی نه وایي بلکې ایسپزي یا ایسپزی وایي. د آریایان او سترابو په لیکنو کې د یووالي د ثبوت شکل ښکاري، ځکه د آریان اسپاسی او د سترابو هیپاسی له نننۍ ایسپزي سره ورته والی لري. همدارنګه اسپاسی په 322 قبل میلاد کې د اسکندر مقدوني په وړاندې په کونړ، اسمار، باجوړ او جندول کې په میړانه وجنګېدل. په دې ډول ویلی سو چې د اسپاسی نوم د اوستا د اسپه ریشه لري. دغه قوم او ژبه هم آریایي ده. د پښتنو ساکو په ساکي ژبه کې د اسپه کلمه حتی د ساکو قوم د ځینو څانګو په نومونو کې هم راغلې ده، لکه اسپسای ټای، اسپساکای او اسپسای ټرای. په پښتو نومونو کې هم د آس او اسپه کلمې ډېرې راغلې دي، لکه اسپسی یعنی یوسفزي. د اسواکا او اسوا غانا کلمې په سانسکریت کې د پښتنو لپاره استعمال شوي دي. په غور کې د شنسب ولس اصلي نوم شین آس و، لکه کونړ چې د اسکندر پر مهال د خوسپیس یا د شو آسونو په ملک یادېده. په دې ډول د اسپه نوم یوازې په اوستا، سالي او پښتو کې ویل کېده. نو په نورو هند اروپایي ژبو کې دغه واقعیت د پښتو، اوستا او ساکي ژبو نږدې خپلوي په ګوته کوي، چې د هغه له مخې ویل کېدلی سي چې د اسپه سلطنتي کورنۍ په اصل کې شاید پښتنه کورنۍ وي، یا پښتو لږ تر لږه په اوستایي دوره کې په باختر کې ویل کېده. په دې اړه سرمحقق دوست محمد دوست، پوهاند مجاور زیار په خپلو آثارو د افغانستان ژبې او پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، او صدیق الله رښتین په خپل اثر لرغونې پښتو کې د پښتو او اوستا یو شمېر هغه نومونه په پرتلیزه ډول راوړي چې سره ورته او نږدې دي، لکه د پښتو پی، د اوستا پایو، زوم او زاماته، سپژه او سپشو، سپین او سپینه، پلار او پیټر، مازغه او مازګه، پیری او پریکا، غوږ او ګوش، واوره او وافره او داسې نور. 2500 کاله وړاندې د ساکو د کومې څانګې واکمنه یا ملکه اغلې زرینه وه، چې زرینه یو سوچه پښتو نوم دی. دغه راز تړی د ساکو پر مهال د منځنۍ اسیا د اوسنۍ سردریا نوم و، خو اوس دغه نوم د افغانستان د خوست ولایت د یوه پښتون ټبر نوم دی. د اوستا د یسنا په 51 هات او په 11 فقره کې د زردشت په اړه داسې راغلی دی: ای مزدا کیست مردی که دوست یعنی سپنتمان زردشت است. د زردشت کورنۍ نوم سپنتمان و چې له 2 کلمو څخه ترکیب شوی دی، چې سپید په پښتو کې سپین دی او تمان د نژاد په معنا دی، یعنی زردشت یو آریایي سپین نژاده شخصیت و. د زردشت په نامه کې د سپین کلمه د ده او پښتنو ترمنځ نږدېوالی ښیي. زردشت او د هغه زردشتي دین د بلخ د اسپه سلطنتي کورنۍ د پاچا اګسټاس په دوره کې رامنځته سو
او د کشټاس لخوا یې کلک ملاتړ وسو او دغه دین یې غوره کړ. کشټاس د یو پاچا په توګه د هغه په خپرولو کې مهم رول درلود.